مهترلام ښار کې د څه باندې 15 میلیون افغانیو په لګښت د 2.5 کیلومتره پیاده روونو د جوړېدو چارې پیل شوې. په یادو مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله لکوزي، کرنې مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال او شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نظیف الله لکوزي د معلوماتو له مخې په یاده پروژه به 15 میلیونه او 2 لکه افغانۍ مالي لګښت راشي. هغه ویل د عبدالله جان چوک څخه د علي خیل و ګولۍ پورې د سړک دواړه خواوې پیاده روونه چې 2400 متره اوږدوالی او 3 متره په سور حدودات لري، د معین الدین ساختماني شرکت لخوا د 6 میاشتو په جریان کې په اساسي ډول جوړیږي. دا پروژه جناب والي صاحب مکمل هغه چې د لګښت په دې باندې 15 میلیونه او 2 لکه افغانۍ راځي د ښاروالۍ برابر تقریبا د 8.5 میلیونه په شاوخوا کې او بیا په تدارکاتو برخه کې ټیټ قیمت ته ورکړه پروژه چې ټول جناب والي صاحب د دې 2400 متره ده د دواړو اړو او د 6 میاشتو په جریان کې باندې 2.5 کیلومتره ده. په ورته مهال لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د مهترلام ښاروال څخه مننه وکړه چې د بیا رغونې او انکشاف برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. هغه ویل د یادو پیاده روونو په جوړېدو سره به سیمه لا ښکلې شي او خلک به ترې د پلي تګ لپاره استفاده وکړي. ښاغلي ننګ د یادې پروژې د بنسټ ډبره په خپلو لاسونو د بېلابېلو مسؤلینو په شتون کې کېښودله او جوړونکي شرکت ته یې د کیفیت په برخه کې د غوره چارو د ترسره کېدو لارښوونه وکړه.